په خوب کې د خوشحالۍ او خفګان نښې، دیني او اسلامي زاویه. خوب د انسان د ژوند یو داسې پړاو دی چې پکې روح د بدن له بوختیاوو ازادېږي، او همدلته ځینې وخت الهي اشارې، زیري او خبرداری انسان ته په نښو کې ورکول کېږي. اسلام د خوبونو موضوع بې اهمیته نه ده بللې، بلکې قرآن، حدیث او د علماو اقوال موږ ته ښیي چې ځینې خوبونه د خوشحالۍ زیری وي او ځینې د انسان د سمون لپاره اختار. د اسلام له نظره خوبونه څو ډولونه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الرؤیا ثلاثه، رؤیا صالحه من الله وحلم من الشیطان وحدیث النفس. خوبونه درې ډوله دي. اول، صالح خوب د الله له لوري. دوهم، بد خوب د شیطان له لوري. دریم، د نفس خبرې د انسان د فکر پایله. نو ځکه هر خوب تعبیر نه لري، خو صالح خوبونه د خوشحالۍ او هدایت نښې وي. د خوشحالۍ نښې په صالح خوبونو کې: اول، ښې خبرې او نرم غږ. که څوک په خوب کې ښکلي ارامې خبرې واوري یا څوک ورته دعا وکړي، دا د الله د رضا او خوشحالۍ نښه ده. علما وایي هغه خوب چې زړه ته سکون راولي اکثره صالح وي. دوهم، رڼا، سپینوالی او صفا. په دیني خوبونو کې سپینه رڼا، صفا فضا، پاک لباس د ایمان، هدایت او خوشحالۍ علامې دي. الله تعالی په قرآن کې رڼا د هدایت مثال ګرځولی دی. دریم، جومات، اذان او لمونځ. که څوک په خوب کې جومات وویني، اذان واوري یا لمونځ کوي، دا د الله سره د نږدېوالي او د زړه د ارامتیا نښه ده. دا ډول خوبونه وایي ته په سمه لار روان یې. څلورم، قرآن لیدل یا تلاوت. که څوک ځان په خوب کې وویني چې قرآن لولي یا د قرآن غږ اوري، دا د رحمت، علم او خوشحالۍ نښه ده. ځینې علما وایي دا خوب د ستونزو د حل زیری هم وي. پنځم، پاک خلک او صالحین. په خوب کې د نیکو خلکو، علماو یا دیندارو کسانو لیدل، دا د خیر، برکت او د ښه راتلونکي نښه ده. دریم، د خفګان او اخطار نښې. اول، تیاره، ویره او ګډوډي. که څوک په خوب کې تیاره وویني، وویریږي یا زړه یې تنګ شي، دا کیدای شي د ګناه اغېز یا د شیطان وسوسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی بد خوب له شیطان څخه دی. دوهم، لوڅوالی او شرم. که څوک ځان لوڅ وویني او شرم احساس کړي، دا د دیني لحاظه د پټې ګناه یا د عزت د خطر اشاره ده. دریم، د عبادت پرېښودل. که څوک خوب کې لمونځ پرېږدي یا اذان ته پاملرنه نه کوي، دا د زړه د کمزورۍ او د ایمان د خبرداري نښه ده. څلورم، د قرآن نه لوستل یا سوځېدل. که څوک خوب کې قرآن نشي لوستلی یا د قرآن بې حرمتي وویني، دا جدي اخطار ګڼل کېږي چې انسان باید خپل حالت وڅېړي. پنځم، ژړا د ویرې له امله. که ژړا له ویرې، له عذابه یا له شرمه وي، دا د توبې او بیرته ستنېدو پیغام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونه کړې: 3 ځله چپ لور ته لاړې تو کول. دوهم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل. دریم، خوب له چا سره مه شریکوه. له ځایه پورته کېدل او 2 رکعته لمونځ کول که وسه وي. پنځم، صالح خوب څنګه زیاتیږي. پاک نیت، د شپې اودس، د خوب دعا، د ګناه پرېښودل، د قرآن تلاوت. کله چې زړه پاک شي، خوبونه هم پاکېږي. خوب د الله یوه ژبه ده، خو یوازې هغه چاته چې زړه یې اورېدونکی وي. که خوب تا خوشحاله کړي نو شکر وباسه، او که خوب وویرولي نو توبه وباسه او الله ته ور وګرځه، ځکه الله تل د بندګانو د سمون لارې لټوي. دا و د خوب کې د خوشحالۍ او خفګان دریمه برخه. که چېرته دا ویډیو درته ګټوره وي، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. که د خپلو خوبونو تعبیر غواړئ، کمنټ کې یې پرېږدئ.